ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د مرغومي میاشتې معاشونه به سبا پیل شي. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د روان لمریز کال د مرغومي میاشتې د دولتي کارکوونکو د معاشونو توزیع به سر له سبا پیل شي. ښاغلي مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د معاشونو د توزیع د ښه تنظیم لپاره په لومړي ورځ د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، کډوالو چارو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، د کانونو او پټرولیم او د مالیې وزارتونو معاشونه او 4 ورځو کې به بیا د نورو وزارتونو او ادارو معاشونه توزیع شي. دوستانو، دا او د نورنځي چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري ښه وخت.